سلامونه او نیکې هیلې. امید د ربه چې تاسو ټول ملګري انډیوالان به هاستئ. د ټولو نه مخکې زه یو وارې بیا ټولو کامیاب شوي محصلینو ته مبارکي ویم او دې سره سره زه تاسو ټولو ته د اختر مبارکي هم وړاندې کوم. دا بعضې ملګرو بار بار د زیرو سمسټر په هکله یا راتلونکي د پوهنتون انتخابولو په هکله یا د زیرو سمسټر د امتحان په هکله یا د بورسونو د امتیازاتو په هکله پوښتنې کولې. نو دې ویډیو کې به زه تاسو ته د نتیجې نه بعد او پوهنتون ته کامیابېدو پورې د دې منځ کې چې کوم سفر دی، کوم مراحلو نه تاسو تېرېږئ، ټول به زه تاسو ته تشریح کوم. څنګه چې تاسو ته معلومات دي، پاکستان سفارت په هغه باندې ویب پیج باندې یعنې پاڼه باندې دا هم هغوی هم اعلان کړی چې د جون د میاشت نه به چې کوم دی، جون میاشت کې یعنې اول هفته کې یا دویمه یا درېیمه هفته کې ستاسو دغه پروازونه به شروع شي د زیرو سمسټر دپاره پاکستان ته. د دې نه مخکې هغو به اعلان کوي تاسو چې کله ویزې اخلئ، نو ویزې اخیستو دپاره به تاسو نه پاسپورټ یې جمع کوئ. نو دغه پاسپورټو دپاره چې تاسو راغواړئ، نو هغه وخت کې چې کوم اسناد ضروري دي، هغې کې د پاسپورټ کاپي ده، ستاسو د تذکرې کاپي ده او اوریجنل پاسپورټ به ستاسو نه جمع کوي. دې سره سره ستاسو چې کوم اصلي تذکره ده او کوم اسناد دي، ستاسو کوم اصلي اسناد دي، باید هغه ټول سره وي. بعضې ملګرو دا پوښتنه کوله که دغه اسناد چې کوم دی زموږ ارزیابي نه وي، نو که چېرته ارزیابي نه وي، کم از کم دغه افغانستان نه چې کوم فارغان دي، نو هغوی چې کوم دی کوم دغه شهادت نامه او که شهادت نامې نه وي، هغه 3 کلن نمرې، نو هغه خو چې کوم دی د مربوطیت چې کوم وزارت معارف دی یا ریاست معارف دی، پوه شوې، هغې نه باید چې ټاپئ، ځکه چې هغوی نور څه نه کوي، هغوی تاسو نه اسناد نه اخلي، اصلي اسناد صرف هلته چې کله تاسو وغواړئ، یو نفر به هلته راغواړي، دغه اسناد یې ګوري اصلي او تاسو نه پاسپورټ جمع کوئ، نو بیا تاسو ته چې کوم دی نو دغه مراحل چې وشي، دغې نه بعد به چې کوم دی تاسو ته بیا ټول نه به دغه پاسپورټ یې جمع کړي. کوم چې لیسانس محصلین دي، کامیاب شوي محصلین، ټول نه دغه پاسپورټ یې جمع کوي. کله چې دغه جمع شي، تاسو ته ویزې چې کله اجرا شي، د هغې نه بعد هغو یو لیست اعلانوي چې دا نفر چې کوم دی په دې ورځې راشي، خپل پاسپورټ او چې کوم ټیکټ یې پرواز ټیکټ یې هغه ترلاسه کړئ. نو داسې به چې کوم دی په نمبر ستاسو لیستونه اعلانېږي او تاسو به چې کوم دی پاکستان ته سفر کوئ. بیا دا پوښتنه کولې چې دغه تګ به زمیني که هوایي. نو تېر ځل خو دغسې و چې ستاسو ته چې کوم دی دغه اپشن درکوو، یعنی که تاسو هوایي ځای هم صحیح ده او که زمیني ځای هم صحیح ده. خو که تاسو چېرته هوایي ځای، نو دغه د پرواز چې کوم ټیکټ چې کوم مصرف دی، یعنې ټیکټ درته هغوی درکوي او دغه ټیکټ مصرف چې کوم دی د هغوی درکوي. او که چېرته تاسو زمیني ځای، نو بیا هغوی درته چې کوم دی کوم مصرف نه، کومه کرا نه درکوي او تاسو چې کوم دی بیا به په خپله ځئ. خو زما چې کوم مشوره تاسو ته چې تاسو هوایي لاړ شئ، نو ډېره به ښه وي، ځکه چې تاسو ته به دا تکلیف نه وي چې کوم پوهنتون ته تګ دی، زیرو سمسټر تاسو به ډېر بلد هم نه یاستئ. نو تاسو چې کله بیا هوایي راشئ، دغه چې میدان هوایي نه تر پوهنتونه پورې بوتلل هم د هغې ذمهواري ده، د پاکستان تحصیلاتي عالي ذمهواري ده. نو چې هوایي راشئ ډېر به. بیا بعضې ملګرو دا پوښتنه هم کوله، وایي چې که چېرته زموږ پاسپورټ کې 6 میاشتې پاتې یا 1 کال پاتې، موږ څنګه وکړو، موږ ته ویزه اجرا کوي که نه اجرا کوي. نو چا پاسپورټ کې چې 6 میاشتې 7 8 9 میاشتې کاله پورې وخت وي، نو هغوی ته زما دا مشوره ده چې هغوی دې بل پاسپورټ ځان ته جوړ کړي. څه مشکل نه لري. که اوس پاسپورټ په الکترونیکي تذکره هم دی، نو الکترونیکي تذکره هم دونه وخت نه نیسي، 15-20 ورځې نیسي، الکترونیکي تذکره یې جوړه کړي. په دغې پاسپورټ دا کوم کې چې 6-8 میاشتې وخت دی، په دغې هم تاسو ته چې کوم دی ویزه اجرا کوي. خو هغه ویزه که فرض که ستاسو دغه کې چې کوم دی پاسپورټ کې د کال نه اضافه وخت وي، نو تاسو ته به د کال ویزه اجرا کوي. که د کال نه کم وخت وي، نو تاسو ته به 6 میاشتو ویزه اجرا کوي. نو بیا به تاسو تکلیف کیږي، ځکه که دلته ویزه چې کوم دی ستاسو ایکسپایر شي، بیا به کوم دی تاسو ځای پاسپورټ به جوړوئ، هغې نه بعد به هلته امبیسۍ ته د پاکستان سفارت ته ویزه به اخلئ. نو دې نه ښه ده چې مخکې نه تاسو دغه پاسپورټ چې کوم دی نوی کوئ او 2 کلنه ویزه به یې درکوي. صحیح ده. دغه چې کوم بورسونو کې کامیاب شوي دي محصلینو چې کوم دی 2 کلنه ویزه ورکوي.
او تاسو چې کله دغه اسناد جمع کولو دپاره سفارت ته ځئ نو د هر نفر به خپله ځي، یعنې د هغه نفر موجودیت چې کوم دی ضروري دی. بل نفر داسې نشي کولی چې یو بل نفر اسناد هلته ویسي او هلته یې ورته سبمیټ کړي، جمع کړي. دغسې نه کېږي. او چې کله یې راغلی هم خپله ځئ، ځکه چې هلته ستاسو بایومیټریک کېږي. څونه چې دغه سکالرشپ بورسونو محصلین دي دوی بایومیټریک کېږي. صحیح ده. بیا تاسو ته پاسپورټ درکوي سره د ویزې او ټکټ. د هغې نه بعد چې کله تاسو زیرو سمسټر دپاره پاکستان ته راورسېږئ نو تاسو ته لیلیه ټول شیونه دوی اماده کوي. او زیرو سمسټر کې تاسو ته جیب خرچ هم درکوي، خو هغه جیب خرچ چې کوم دی معلوم نه دی. زیرو سمسټر په اخره کې درکوي، په منځ کې درکوي، کوم وخت کې درکوي. نو د دې دپاره ضروري چې تاسو څه نه څه چې کوم دی جیب خرچ ځان سره د کوره ویسئ. زیرو سمسټر تقریبا د 2.5 میاشتو نه واخله تر 3 میاشتو پورې وخت لري، یعنې دونه دورانیه د زیرو سمسټر. زیرو سمسټر نه چې کوم دی بعد تاسو نه چې کوم دی د زیرو سمسټر کوم کورس چې وي هغه کورس کې بیا امتحان اخیستلی کېږي. دغه کورس چې تاسو ته کوم دلته چې کوم دی درس کېږي نو هغې چې څونه نوټس دي یا چې کوم دی کتابونه هغه تاسو ته دلته درکول کېږي. زیرو سمسټر کې چې کوم کورس تاسو ته درس کېږي بیولوژي، کیمیا، ریاضي، دغې نه علاوه چې کوم دی مطالعه پاکستان، کمپیوټر ساینس، انګلیسي، دغه درسونه تاسو ته درکول کېږي. او کوم امتحان چې اخیستلی کېږي نو هغه امتحان هماغه شانتې 4 جوابه امتحان یې څنګه چې تاسو نه د سکالرشپ یعنې بورس کې چې کوم بورس امتحان هماغه شانتې امتحان یې 4 جوابه. دغې نه بعد چې کوم دی د ستاسو د رشتې انتخاب څنګه کېږي. ستاسو د رشتې انتخاب ستاسو چې کوم د 12م د FPC یا د شهادتنامې نمرې 50% د هغې نمرې راخلي او 50% تاسو چې زیرو سمسټر کې کومې نمرې راغستې 50% د هغې نه راخلي. نو هغه دواړه یو ځای کوي. کله چې هغه ستاسو دواړه هغه یو ځای کړي نو هغې ته بیا ګوري ستاسو 4 اپشنه چې کوم دی انتخاب کړي. د ثبت نام وخت کې چې کوم دی تاسو 4 اپشنه انتخاب کړي. نو هغه اول چې کوم دی اول اپشن ته ګوري چې ستا دا نمرې اول اپشن سپورټ که تا چې کوم دی MBBS اول اپشن ورکړی، اول انتخاب ستا MBBS دی. MBBS سره ګوري چې هغې ته برابر دی که نه دی برابر. صحیح ده. که هغې ته برابر خو MBBS ته یې ورکوي، که نه برابر دویم اپشن ته یې ګوري. فرض که تا BDS انتخاب کړی نو که BDS ته برابر هغې ته یې ورکوي، که هغې ته برابر نه بیا دریم اپشن ته فرض که تا انجینري انتخاب کړی که هغې ته برابر خو هغې ته دې ورکوي، که هغې ته برابر نه 4م اپشن ته یې ګوره. که 4م ته هم برابر نه نو بیا داسې نه کېږي چې تاسو ناکامه کوئ او بیا تمدیږي. نه، بیا هغوی چې کوم دی د خپلې خوښې یو رشتې ته تاسو چې کوم دی ورکوي. تیرو زیرو سمسټر کې داسې هم شوي وو چې زیرو سمسټر امتحان نه لږ وخت مخکې تاسو ته یو فورمه درکوي، هغې کې تاسو بیا چې کوم دی 4 انتخابه کوئ. 4 انتخابه رشتو انتخابونه کوئ، 4 چې کوم دی پوهنتونونو انتخابونه هم وي. تیر وارې زیرو سمسټر کې دغسې محصلینو کړي، خو بیا هغه محصلینو ویل چې زموږ کله بیا موږ کوم رشتو ته ورکړو یا کوم پوهنتونونو ته ورکړو نو هغه چې کوم دی هغه فورمو ته نه وو کتلي، ګډوډ یې ایښتلي وو موږ. خو بیا موږ ورته ریکویسټ وکړو چې موږ دغه پوهنتونونه نه دي خوښ. نو بیا موږ ته 3 ورځې وخت راکړو چې خپلې خوښې رشته انتخاب کړئ او پوهنتون هم انتخاب کړئ. نو بیا موږ دغه کړو، خو هغه چې کوم د هغوی نمرې برابرې هغه به ورته انتخابوئ، چې کوم ته نمرې نه برابرې هغه به ورته نه انتخابوئ. دغې نه بعد چې کوم دی د بورس امتیازات څه دي. نو د بورس امتیازات تقریبا د 10 نه واله تر 12,000 پورې چې کوم دی جیب خرچ وي. دغې نه علاوه د 15 نه واله 6,000 پورې دغه لیلیې چې کوم دی د لیلیې فیس وي، یعنې دغه 15 نه واله 6,000 پورې چې کوم دی لیلیې مصرف وي، یعنې تاسو ته رهایش درکوي، ځای درکوي د اوسېدو دپاره، خوراک نه صرف ځای درکوي. نو دغه که پوهنتون چېرته تاسو ته لیلیه درکوي، ځای درکوي د اوسېدو، نو بیا دغه پوهنتون چې کوم دی ګرځوي دغه پیسې. او که پوهنتون یې نه درکوي ځای نو دا هم چې کوم دی تاسو ته بیا حواله کېږي. او دغې نه علاوه چې کوم دی 100,000 چې کوم دی د کتابونو پیسې تاسو ته حواله کېږي، خو د کال درته حواله کېږي. یو کال چې کوم دی 100,000 تاسو ته حواله کېږي. بل یو خبره چې دغه پیسې کمې دي نو دا تاسو ته میاشت په میاشت نه حواله کېږي، دا یا چې کوم دی 6 میاشتې بعد حواله کېږي یا کال بعد حواله کېږي. نو دغې دپاره پکار دی تاسو ته چې ځان سره کم از کم څه ناڅه خرچه ویسئ د کورونو نه. یا داسې هم کېدی شي چې کله تاسو سره فرض که خرچه نه وي، تاسو خپل
پوهنتونونو ته ریکویسټ هم کولی شي. که ستاسو پوهنتونونو سره خپله بودیجه وي نو څه ناڅه 10 شل 10 زره چې کوم دی تاسو ته درکوي. کله چې ستاسو دغه پیسې حواله شي نو هغه به یې دې نه ګټي. اوس راځو ماسټرۍ او دکتورا محصلینو طریقه کار ته. نو تقریبا دوی ته به اوس راځو ماسټرۍ او دکتورا محصلینو طریقه کار ته. نو دوی ته به تقریبا نږدې وختونو کې دوی ته چې کوم دی اعلان وشي د پاکستان د سفارت لخوا نه یا د نورو فیسبوک چې کوم پیجونه د هغې لخوا نه چې تاسو خپل اسناد چې کوم دی د ایمیل ته د ایمیل به مشخص کړی دی ته ولېږه. ستاسو اسنادو کې به چې کوم دی ترانسکریپټ، ډیګري، سی وي، تذکره او پاسپورټ دغه شیان به زما په اندازه دغه به چې کوم دی هغوی ته ولېږئ. هغوی چې کوم دی ستاسو دغه اسناد ارزیابي کوي او د هغې نه بعد پوهنتونونو سره شریکوي کوم پوهنتونونو ته چې هغو غواړي تاسو شامل کړي. نو بیا چې کوم لیستونه اعلانیږي هغه لیستونه تاسو سره شریکوي چې دا محصل دې پوهنتون ته د رشتې دپاره چې کوم دی انتخاب شوی دی. نو دا و زموږ نننی ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او په کمنټس کې راسره نظر شریک کړئ. او هغه ملګرو نه هیله کیږي چې تر اوسه پورې زموږ دغه چینل نه دی سبسکرایب کړی چې زموږ چینل سبسکرایب کړي او د بیل آیکان کلیک کړئ تر څو چې کوم موږ نوې ویډیوګانې جوړو چې تاسو ته یې نوټیفیکیشن راشي. مننه. الله په امان.